بهترین علوم چې دی هغه څلور دي. په شریعت کې بهترین علوم څلور دي. اول علم التفسیر والقرآن. اول منګو تاسو ته پکار دی چې په تفسیر، په ترجمه د قرآن عظیم الشان په ناظري په دې ځان پوهیږو. د مسلمان د پاره دغه علم ډیر ضرور دی. د څه شي علم؟ د قرآن کریم زده کړه، که هغه ترجمه وي، که هغه تفسیر وي، که هغه ناظره وي، دا ټول پکې داخل دي. زمونږ استاسې ډېرې مسلمانان خویندې ورونه داسې دي چې هغوی په ټول عمر کې د قرآن عظیم الشان ناظره هم نه ویلي. تفسیر خو لرې خبره، ترجمه خو لرې خبره، دورې اورېدله خو لرې خبره. د قرآن کریم هغه ناظره نوراني قاعده هم ورته زده نه. دا ډېره غټه د افسوس خبره ده. موږ تاسو ته پکار دی چې په دې قرآن موږ تاسې منګولې ولګو، دا قرآن کریم را کلک کو، دا زده کو، دا عملی کو. دویم چې دی علم د سنت نبوي دی. دویم څه شی دی؟ علم د سنت النبویه، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د احادیثو په باره کې علم حاصلول دی. دا ډیر مهم دی موږ تاسو ته چې موږ د قرآن کریم سره سره په څنګ کې د حدیثو کتابونه وګورو. موږ یو استاد پیدا کو د ځان لپاره. که استاد نه در سره مدارس نشته دی، بیانات خو شته، سوشل میډیا ورنه ډکه ده. وګورئ شیخ ابو حسن رحمه الله حفظه الله، شیخ امین الله، دغه شانتې شیخ سردار ولی، دغه شانتې په زرها او بلها مفسرین دي، علما دي، محدثین دي چې هغوی درسونه ځای په ځای ریکارډ شوي پراته دي. دریم علم چې د مسلمان دپاره د دې نه ځان خبرول او زده کول مهم او لازم دي، نو هغه علم د حلال او د حرامو دی، یعنی احکامات شرعیه. یو مسلمان ته پکار دی چې هغه په شرعي احکامو باندې ځان پوهیږي. دین اسلام کوم شی حلال ګرځولی، کوم شی حرام ګرځولی دی، کوم شی جایز دی، کوم مباح دی، کوم ناروا دی، د دې زده کول د یو مسلمان لپاره لازمي او ضروري دی. اوس راځو څلورم علم ته چې مسلمان ته په دې باندې ځان پوهول ضرور دی. هغه علم د سیرت النبوي والآثار السلفیه دی. څه مطلب؟ یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کول. دا کوم چې موږ تاسې اوس په دې باندې آغاز کو شروع کو. نو سیرت النبویه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کول، آثار د سلف صالحین زده کول. نو یو مسلمان ته پکار دی چې د دې نه څه ناڅه زده کړي، ځکه چې په دې کې فایدې ډېرې زیاتې دي. بیا علم د سیرت، تفسیر د کتاب الله او د احکام او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې موجود دي. کله چې تاسو د رسول الله سیرت زده شو، نو ته په دې کې پوهیږي چې دې کې تفسیر په کوم ذکر راغلی دی، احکامات شرعیه څنګه بیان شوي دي، رسول الله په دې ځای کې کوم عمل کړی دی، په دې ځای کې څنګه توقف کړی، دا ټول به تاته معلومیږي. او بل په سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کولو سره د انسان په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زیاتیږي. اوس چې موږ تاسو د یو انسان په باره کې معلومات نه، د هغې شخصیت، د هغې محبت، د هغې مینه د انسان په زړه کې دومره نه ښکته کېږي. کله چې د یو انسان په باره کې تا معلومات حاصل کړله، د هغې تقوا، د هغې پرهیزګاري، د هغې شخصیت دا درته ټول بیان شي، نو انسان زړه کې ورسره محبت پیدا شي. دغه شانتي که چېرته موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کو، دا موږ واورو، موږ په دې باندې ځان پوه کو، نو زموږ ستاسې په زړونو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زیات شي.